سلامونه دوستانو، هیله لرم او روغ جوړ به یې. یو ټیک ټاک مې د نظره تیر شو او په دې ټیک ټاک کې یو هلک په دې سانګ باندې لپ سینګ کوي چې څه شی دی، څه شی ورته وایي، څه لال پري جنۍ ته لال پري او دا چل دی هغه چل دی. او بل یو ماشوم هلک یې خواته ودرولی دی، هغه ورسره هم لپ سینګ کوي او ورسره ایکټینګ هم کوي. سوچ دا پکار دی چې په تور د پښتون مونږ اخر روان که مړښته یو. غټه خبره دا ده. که زه خبره وکړم چې یو غزل دی، د غني خان بابا پویټري ده، یا د رحمت شاه ساحل صاحب پویټري ده، د دانش صاحب پویټري ده، د بونیري صاحب منیر بونیري صاحب پویټري ده، دا شان کریټیو خلک ډېر دي. نو په هغې کې فلسفي ده، په هغې کې یو سوچ دی، په هغې کې د قام د رایښولو یو فلسفه ده. خو ته لال پري یې جنۍ، ته لال پري، او په دې باندې بیا ایکټینګ کول او هغه ماشوم د هغې ډانس، د هغې لپ سینګ، دا اصل کې زمونږ دا کومه نوی کول چې دی، دا یو داسې اړخ ته وړه دي، یو داسې سایډ ته د هغه سوچ بدلول دي چې په هغې کې کریټیویټي چې کومه د تخلیق کومه صلاحیتونه دي، تخلیقي صلاحیتونه، هغه ختمول، هغه صفر کول. او زمونږ چې دا کومه نوی جنریشن دی، د دې سوچ هم دغه سایډ ته ډایورټ کول. ولې دا خبره کومه؟ ما سره ثبوت څه دی؟ نو د ثبوت ته ضرورت نشته. نن لاړ شه خپل ټیک ټاک پلیټفارم ته، ټیک ټاک پلیټفارم اوپن کا. چې ټیک ټاک پلیټفارم کلم اوپن کې، نو سپیشلی پښتون بچی دا به چې کومه د سټیج نه دی، د ایج نه دی، د عمر نه دی، دا به په ټیک ټاک باندې په ټرینډینګ کې روان وي. اوس د ماشوم لپاره د موبایل مثال داسې دی لکه څنګه چې د شرابو مثال والا ده، نشه ده. او چې کله په دې نشه باندې عادت شوي، نو دا ماشوم د موټیویټ کولو په ځای باندې دا ډیموټیویټ کوي. دا د روان چیلنجز لپاره دا تباہ و برباد کوي، دا رسوا کوي. او دا چې کومه دی د سمارټ فونز یا د موبایل فون چې کومه استعمال دی، په کومه طرز باندې دی، نو هغه طرز باندې خو دا پوهېږي نه. خو د بده مرغه زموږ په معاشره کې داسې خلک اپریشیټ کوي، په ځای د دې چې دا مونږ څه کوو، دا مونږ ډسکرج کوو، دې ته مونږ ووایو چې دا ټایم ستا د موبایل د استعمال دی نه. یونایټډ نیشن یو ریپورټ، یونیسکو سپیشلی یو ریپورټ چې کومه دی، دا شایع کړی دی چې په سکولونو کې د موبایل په استعمال باندې بندیز، سپیشلی د چا لپاره؟ د ماشومانو لپاره، د لرنرز لپاره چې څوک لرنینګ کوي. او دا فیصله ګلوبلی هغه د امپلیمنٹ کولو کوشش یې کړی دی. چېرې تاسو د یونیسکو دغه ریپورټ تاسو کمپلیټلی وګورئ، مکمل سټډي کوي، نو هغه څه وایي چې که چېرې یو کس سمارټ فون استعمالوي، سمارټ فونز، نو د هغې چې کومه د سټډي ډیوریشن دی، کومه ټایم ټیبل دی، په هغې کې چې کومه د انتهایي زیات خلل راځي. خو په دې ټایم کې زه خپلو دې خلکو ته دا ویل غواړم چې کومه زموږ ماشومان دي، پکار دا ده چې دیو چې کومه حدونه دي هغې ته دا محدود وساتو. د موبایل ډسرپشن دا دومره دی، دا انسان د خپل د زندګۍ چې کومه پریشیس مومنټس دي، کوم قیمتي لمحات دي، د هغې نه دومره اخوا کوي چې دا ایون رشتې کټ کوي. ایون د زوی سره دا ټیم نه چې د پلار سره کینی، او که د پلار سره کینی، زموږ مشران وایي خښته ورسره یې ښکته باره لا کوي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ یوازې دا نه، دا چې کومه دی رشتې بګړاوي، دا خبره ما وکړه، دا د ښځې او خاوند په منځ کې ډیفینیټلی یو دوری پیدا کوي، یو لرېوالی پیدا کوي. که زما د خبرې مطلب دا دی چې د موبایل زیات استعمال، د ټیکنالوژي زیات استعمال، دا انسان د انفرادیت اړخ ته وړي. نو په دې ځای کې که زه د سکولینګ خبره وکړم، نو په سکول کې خو مختلف قسمه خلکو سره مونږ ملاویږي. خبره باندې پوه شوئ؟ ولې دا سکول تا ته په یوټیوب باندې مختلف قسمه لیکچررز تا ته د ټیچر نه ښکلی لیکچر نه درکوي. ته چې کومه د ګلوبلي چې کوم یو لیکچر د چام غواړي، کوم پروفیسر غواړي، نن سبا ته په یوټیوب باندې اویلیبل دی. خبره باندې پوه شوې که نه؟ خو په دې ځای کې راځي انفرادیت.
ته به خپل د کلي، ته به خپل د سماج د دې نه بې خبره ته به پروت یې. تا سره به علم وي، په دې کې څه شک نشته، خو په تا کې به دا کیپیبلیټي نه وي، په تا کې به دا صلاحیت نه وي چې ته په معاشره کې بدلون راوله. ریزن څه دی؟ ریزن دا دی چې د ټیکنالوژي نه خو تا ډېره زده کړه کړې ده، په دې کې څه شک خو نشته، ځکه چې ټیکنالوژي نن سبا په سکندونو کې یو خبر د هر ماشوم او د هر غټ جیب ته رسي، په دې کې خو څه شک نشته که نه. خو بل اړخ ته چې کوم زموږ سکولینګ دی، کوم زموږ کالج سیستم دی، کوم زموږ یونیورسټي سیستم دی، په دې کې اصل کې یو قسم له کلچرل ایکسچینج چې کومه څه شی ورته وایي، مختلف ذهنونه خلک راشي، د یو بل سره میلاو شي، د یو بل د ثقافت نه خبر شي، د یو بل د نیچر نه خبر شي. نو دا څه شی دی؟ د دې سیز نه د دې ماډرن ټیکنالوژي د وجې نه مونږ څه کېږو، مونږ لرې روان یو. بله چې کومه اهمه خبره ده هغه دا ده چې که چېرې یو ماشوم بې مقصده د موبایل استعمالوي، ټک ټاک پکې ښکته بره کوي او د خپل د ټایم چې کومه دی زیات ټایم په سکرین په دې باندې ضایع کوي، نو دې سره دته مختلف قسمه بیماریانې هم لګېدی شي. په دې کې څه شک خو نشته، دا چې کومه سایکولوژیکلي خرابېدی شي، د دې دماغ خرابېدی شي، د نظر خرابېدی شي، په دې کې څه شک خو نشته. او نن زه درته وایم چې اول به زه د ځانه سټارټ واخلم، خامخا کریټیسزم چې کین اول نمبر به په ځان باندې کې زما سره ټوله معاشره در بېګاړه اړخ ته روانه ده، ځکه چې نن په یو کور کې که چېرې یو ماشوم ته غلی کوې، نو په ځای د دې چې ته هغې ته لکه د پخواني زمانې په شان یو افسانه بیان کړه، هغه چکر له وباسه، هغه وګرځوه چې غلی شي. موږ ورته څه شی وکړو؟ موږ سره موبایل ورله ورکړو، هغه موبایل ته بیا دومره خاموش ناست دي چې موږ وایو زه بس اله بس ژړان یم او بېغمه یو او څه غواړیم نه. نو دا انتهایی غلطه خبره ده. بله خبره ده چې کومه بهترین مثال دی که نه، بهترین اگزامپل په ټوله دنیا کې دا چاینا واخلئ. په چاینا کې تاسو ته پته شته که په چاینا کې یو کس سبق وایي، نو یاد وساتئ چې هلته یونیورسټي شته، هلته کالجز شته، هغه ځای کې سکول شته، پراپر انسټرکشنز دي چې هلته څه وایي چې د ټیکنالوژي استعمال به لیمیټډ کوي، دا به محدود کوي. تقریبا که چېرې ته په هغه ځای کې د تدریس خبره وکړې، نو اونلی 30% یعنی 30% ته د ټیکنالوژي استعمال کولی شي، د 30% نه اخوا ته د ټیکنالوژي استعمال نشي کولی. او دا خبره به مونږ خپل د استادانو هم اورېده، خپل د مشرانو هم اورېده چې نن سبا خو د ظالم بچو تاسو ته استادان په کورونو په کوڅو کې اویلیبل دي. مونږ به د یو ټکي د زده کړې دپاره سفرونه کول، مزلونه به مو کول، تلو به لرنینګ به مو کوو. او هغه پخوانۍ زمانې چې کومه کوالیفاید ایجوکیټډ خلک دي او د اوسنۍ زمانې هغې کې غټ فرق دی. فرق پکې څه دی؟ زه ته وایم که نه، دا حقیقت دی. حقیقت دا دی چې نن ته د 9th او د 10th کلاس، ایون د 1st او د 2nd year کلاس د ماشوم نه د خپل سبجیکټ کې صرف او صرف د هغې ډیفینیشن تپوس دی کوه. یقیني درته وایم چې 80% سټوډنټس، دا خبره زه کلیر کوم، 80% سټوډنټس ته د خپل د سبجیکټ ډیفینیشن دا نه دی معلوم، انټروډکشن هغه نشي کولی. اوس داسې ده چې دا ماشوم دا ولې داسې دی؟ ریزن څه دی؟ په کار خو دا ده چې د 5th کلاس ماشوم ما داسې هم لیدلی دي چې د 5th کلاس ماشوم خپل نوم صحیح نشي لیکلی. ریزن څه دی؟ ریزن دا دی چې هغه به د موبایل په هر ګوټ ته به رسېدی شي، خو د کتاب راړول په هغې کې چې کومه دا صلاحیت به نه وي چې کتاب راواخلي، هغه کتاب ته کښېني او د هغې کین ابزرور جوړ شي، په هغې کې ډوب شي، په هغې کې مغلوبه شي، په هغې کې چې کومه د سټډي وکړي. ریزن څه دی؟ ریزن دا دی چې د کور د یو مشر په حیث باندې ما د اوسه پورې خپل دې ماشوم له ټایم نه دی ورکړی. ما همیشه دپاره په بل باندې تنقید کړی دی چې که استاد یې نشي سمولی نو زه یې څنګه سم کړم. آلریډي د ماشوم لپاره د علم اولنی سکول چې کومه دی دا د مور غېږه ده. دا ستا نه اخلاق زده کوي، دا ستا نه د خبرې اترې چل زده کوي، او د هغې نه پس سکولینګ د هغې شروع شي، نو د هغې نه پس څه کې نورم ګروم کېږي، نورم مخ په وړاندې باندې. پاتې شوه د موبایل د ډسټربنس خبره، د موبایل د ډسرپشن خبره ستا د ریسرچ نه تا پاتې کوي، ستا د سټډي نه تا پاتې کوي. دا چې کومه دی د ډېر بیمارۍ دي،
او دا خبره ګورئ د ریسرچ نه ثابته ده چې موبایل نیمه بیماری ده. د موبایل مثال د نشې دی. اوس په پاکستان کې خو د دې لپاره څه کلیر پالیسی شته نه، خو که چېرې تاسو یورپین کنټریز ته وګورئ د موبایل د استعمال که چېرې دا په سکول کې ته استعمالوي، که چېرې دا په یونیورسټي کې ته استعمالوي، که چېرې بل ځای کې ته استعمالوي، نو د دې لپاره کلیر پالیسی ده. او دا اصل کې هغه هلته څه چل کړی دی چې دا محدود کړی ده یا د یو انسټیټیوټ د هیډ سره او یا د کلاس ټیچر سره. ګوره همیشه دپاره مونږ دا نه وایو چې مکمل بین دي شي، په دې کې څه شک خو نشته. سم ټایمز یعنی بعض اوقات د موبایل استعمال پکار هم وي. د ټیچر سره دا هغه څه کړی ده، هغه دا اجازه ټیچر ته ورکړی دی چې په کومه ټایم کې د موبایل د استعمال ټیم او ته وغواړئ چې دا سیز زه ډیلیور کولی شم، ښه ډیلیور کولی شم، ښه افیشینټلی چې کومه دی دا زه سټوډنټس ته رسولی شم، په شرط د دې چې دوی ته د موبایل اجازت میلاو شي. نو ډیفینیټلی په یورپین کنټریز کې سپیشلی که ته د یو کې پالیسي وګورې د سمارټ فون د استعمال دغه شان ادر کنټریز نور داسې ملکونه وګورې، نو هلته د هر انسټیټیوټ دپاره خپله پالیسي ده او دا پالیسي امپلیمنټ کول دا د دغه انسټیټیوټ د هیډ سره یا د اختیاري او یا د کلاس ټیچر سره او یا چې کومه سبجیکټ سپیشلیسټ د کومه ټیچر سبجیکټ ټیچ کوي د هغې سره چې کومه د منحصره ده. خو دا همداسې نه چې په ریګولر بیسس باندې به ټیچر دا کار کوي، پراپر ټایم یې هغې ته مختص کړی دی. نو ما هم دا خبره مهمه وګڼله چې دا خبره د هر پیرنټ د هر والدین په ذهن کې دا وي چې د 8th کلاسه پورې که دا ماشوم دی او که دا ماشومه ده قطعا دې ته د موبایل د استعمال اجازت پکار نه دی. ایون بعضې نیم زموږ خلک چې کوم په سعودیه کې سپیشلی دي په دې باندې پراوډ کوي چې ما خپل زوی له چې کوم په 5th کلاس کې سبق وایي ما آیفون راولېږو، ما پلانې راولېږو او پلانې سره دی او د سره نشته، نو دا به ډسکریج شي، دا به ښکته شي. یاد وساتئ چې د هر څیز د استعمال یو خپله طریقه ده او دا طریقه او د دې پلان کول دا د دغه مشر فرض جوړیږي. په سعودي کې چې څوک دي سپیشلی زه خپل د علاقې خبره کوم چې زموږ د علاقې زیات خلک په سعودي عرب کې دي، نو قطعا دا غلطي به نه کوئ، هغوی ته به ټاسک ورکوئ، که هغوی د ټیکنالوژي استعمال کوي نو په داسې انداز باندې به هغوی ګایډ کوئ چې هغوی ته لرنینګ کوي، هغوی ته زده کړه کوي. خو کومه اختیار چې د دغه ډیجیټل ګیجټ دا دی دا به ځان سره ساتي، د اختیار د تا سره دی. چې ټولز راغلی دي داسې اپ راغلی دي چې هغه طلاق کولی شي او کومه چې ستا د ماشومانو ته ضرورت دی، کومه ستا فیملی ته ضرورت دی، هغه اپ ته انلاک ساته همیشه دپاره. یاد وساته چې د 8th کلاس پورې یو ماشوم ته د موبایل د استعمال اجازه ورکول دا په زور باندې په خپل کور کې ځان له دشمني پیدا کول دي. مهرباني، شکریہ.